من اسمي سمیه. زما نوم سمیه دی. د پلار نوم مې امین الله دی. ما په اووم جماعت کې سبق وی خو زما د امتحان نه 10 ورځې مخکې زه واده شوم. زما سخرګنۍ بیا زه سکول ته نه پرېښودم. ما ورته ډیر ویل چې زه سکول ته تلل غواړم خو زما سخرګنۍ ویل که ته سکول ته ځې نو د کور کارونه به څوک کوي. هغوی ویل موږ ته په پیسو اخیستې یې، موږ به تا نه پرېږدو. هر کله چې به ما سکول ته د تلو خبره کوله زما سخر کور او خاوند به مې وهلم او ویل به ته سکول ته نشې تللی. خاوند مې ځوان او ناپوهه وو. مور او پلار به یې لمسولو چې ما سره وهل ټکول وکړي او بد رد راته ووایي، خو ما چرې خپل پلار یا نور څوک دې حالاتونه نه دي خبر کړي. بس ما به خپل وخت تېرولو. زما سخرګنۍ بې تعلیمه ده. دوی به ویل که ته سکول ته ځې نو د کور کارونه به څوک کوي. په دې وړوکي کور کې 15 کسان اوسېږي. زما سخرګنۍ زما مور او پلار ته $3,300 اول ورکړی دی. خو خدای ګواه دی چې زما پلار په بدل کې د هغوی کور له د $4,000 سامان اخیستلی وو. هغه ماله د سرو زرو کالي پتري، کټونه او جامې کړي وي. زما سخرګنۍ به زه په لتو او سپیړو وهلم خو چابکې راته نه و نیولی چې په بدن مې نښې جوړې نشي. هغوی به هر وخت زه په لتو او سپیړو وهلم. بدې ردې او کنځلې به راته کولې. ما خپل وړوکوالی وبایلو. زما به سکول او سکول ته تلل ډیر خوښ وو خو هغوی به زه نه پرېښودم. زما په دې هیڅ پروا نشته چې زما خاوند دویم واده وکړو. زه طلاق نه غواړم. زه بیرته د هغه سره اوسېدی شم خو که هغه ماله جدا کور، جامې او زما هر ضرورت پوره کولی شي. 4 میاشتې مخکې زما پلار جیل ته ولېږلی شو. په هغه د 4 کالو سزا ختلې. ما اوس طلاق اخیستلی دی. زما خاوند او سخرګنۍ خپل ژوند کوي او زه خپل ژوند کوم. زه د خپلې مور سره جامې ګنډم او ورور مې په کارخانه کې کار کوي. موږ د ګټې وټې خلک یو. زما پلار چېرته مزدوري نه وکړې. اوس چې مې کله پلار نشته نو زما ژوند ښه دی. هغه به موږ سره جګړې کولې او زموږ ګټه به یې رانه واخیستله. پخوا مې په ژوند کې ډېرې مسلې وې. اوس موږ خپله خرچه په خپلو پیسو کوو. یوه جوړه د 100 نه تر 300 روپو پورې جوړیږي. زموږ په کوڅه کې 15 یا 6 سرخماران دي خو موږ بېوسه یو او ډېرې پیسې نه اخلو نو موږ له ډېر خلک راځي. لا ما دا فیصله نه ده کړې چې سکول بیا شروع کړم. نن سبا زه قرآن زده کوم چې په خپله یې زده کړم. اراده مې ده چې نورو ته یې وښایم. از دارالحفاظ دیگه دیپلم خور میگیرم و دارالحفاظ وا میکنم.